زما وروڼو یو بزرګ دی شیخ جنید بغدادي رحمت الله علیه، یو خو زمونږ دا شیخ جنید پېښور رحمه الله دی. دا بزرګان دي د خپل وخت نیکان خلقو. دا بیله خبره ده چې خلقو اوس د هغه بزرګانو مزاراتو نه سجدګاه جوړ کړی دی او مزاراتو نه سوالونه کوي، مزاراتو ته سجدې لګوي. الله دې مخلوق باندې رحم وکړي. زمونږه چې د ملک صدر شي یا وزیر اعظم شي نو هغه د هر څه نه مخکې داتا صاحب دربار ته لاړ شي. دا عجیبه غوند دی. الله خو په هر ځای کې موجود دی او ته یو مزار ته ځې دې دپاره چې زه د قبر والا ته د مزار والا ته دعا وکړم او د هغه د اعمال صالحه په واسطه باندې الله نه د خپلو ګناهونو بخښنه وغواړم. نو دا یقینا کار ثواب دی. د مور پلار قبر ته لاړ شه، د بل مسلمان قبر ته لاړ شه، د یو ولی او بزرګ قبر ته لاړ شه، خو الله ته د هغه دپاره هم د بخښنې سوال وکړه، ځان دپاره هم د بخښنې سوال وکړه. هغه نه یې مخ واړه، غواړه د الله نه. یو سړي باندې فقر راغلی و، د اورنګزیب عالمگیر زمانه ده. دا خیال یې وکړو چې راشه ورشه اورنګزیب عالمگیر نیک سیرت بادشاه د څه به ترې وغواړم رابه. چې ورغی ویې کاته، هغه هم لګیا دی لاسونه یې پورته کړي دی الله ته سوال کوي. بس دا سړی دقه ځای نه واپس شو. ویې زه چې چا نه د سوال کولو دپاره راغلی ما اخو لګیا دی په خپله بل ته سوال کوي، هغه الله ته سوال کوي. نو چې ده ته سوال کوم او ده نه یې غواړم، هغه چا نه یې ولې نه غواړم چې د چا نه یې دې غواړي. نو غوښته د الله نه پکار ده. الله په هر څیز باندې قادر دی، غواړې به د هغه نه. بهرحال ما عرض کوو چې شیخ جنید بغدادي رحمت الله تعالی علیه لوی سړی تیر شوی. د ده ابتدایي زندگی داسې وه چې دی پهلوان و، طاقتور و، قوت والا و. نو پخوا به د دې بادشاهانو دا عادت و چې دی به څنګه بعضې نور خاص خاص څیزونه به یې ساتل، نو دغسې به یې ځان سره پهلوانان هم ساتل. نو شیخ جنید بغدادي رحمت الله تعالی علیه د هغه زمانې د بادشاه پهلوان دی. یو سړی راځي د بدن نه نحیف او کمزور دی، وچ کلک دی. دا سړی فقر را په مخه کړی دی، غربت را په مخه کړی دی، لاچاری را په مخه کړی دی. چې یاره دا بادشاهان ځان سره پهلوانان ساتي، راشه دا بادشاه ته درخواست ورکړم چې ما د پهلوان په پوسټ باندې ولګوي ځان سره. دی په دې خیال راغی. نو بادشاه ته درخواست وکړو چې ما د پهلوان په پوسټ باندې ځان سره برتی کا. نو بادشاه چې وکتل، خلکو وکتل، دا خو وچ کلک دی، کمزور دی، ته کې د پهلوانۍ څه دي. نو بادشاه د ځان خلاصولو دپاره ورته ووی چې ګوره دا کم پوسټ باندې ته برتی کېدل غواړې، دا خو د یو ډېر تکړه، قوتناک او قدرت والا پوسټ دی، په دې خو د طاقتور خلک لګوم. نو وی که ته په دې باندې لګېدل غواړې نو زما پهلوان دی، زما پهلوان سره به مقابله وکړي. که زما د پهلوان سره دې مقابله وکړو، هغه نه دې وګټله، هغه نه دې شکست ورکړه، هغه دې را لاندې کړه، بیا به دې ولګوم. اوس بادشاه خو دا خیال کوي چې دې زما د پهلوان سره څه کشتي او مقابله کولی شي.
نو دغه وخت کې شیخ جنید بغدادي رحمت الله تعالی علیه دا د بادشاہ پهلوان دی. بادشاہ ورته وی چې د سره به کوشتي کې. خیر میدان ته شیخ جنید بغدادي ورښکته شو او دا نحیف او کمزور سوالګر هم ورښکته شو. خلک راغلي دي ګوري چې مقابله د بادشاہ د پهلوان د مقابلې دپاره سړی راغلی دی. نو دنیا حیرانه ده چې یاره دې سړي ته وګوره او د شیخ جنید بغدادي سره مقابلې د بادشاہ د پهلوان سره. دا وچ کرس د درک پکې نه لګي، هغه توانا طاقتور دی. نو دا سړی د دې شیخ جنید بغدادي په غوږ کې په مزه غوندې خبره کوي. ورته وایي حضرت زه ستا د مقابلې نه ما زما طاقت او توان دومره نشته چې تاله شکست درکم. زه غربت او فقیرې په مخه راغشتې ما، عاجز یما درک مې لګي نه غریب یما. دا مې یو بانه جوړه کړه چې بادشاه نه سوال وکما او درک مې چرته د رزق برابر شي. ورته وی حضرت د محمد رسول الله علیه السلام د آل او اولاد یو فرد ما، خو غربت را په مخه کړې ما. کتا مهرباني وکړه او ما ته د ځان را لاندې کو نو زما به کار وشي، زما غربت به ختم. شیخ جنید بغدادي رحمت الله علیه چې دا واورېده چې د دې سړي خو د حضور پاک صلی الله علیه وسلم سره نسبت دی. شیخ جنید بغدادي رحمت الله علیه د حضور د خاطره هغه سړي ته ځان راښکته کړ، ځان یې سملولو ورته. هغه پې غالب شو، هغه پې د پاسه شلو، دنیا حیرانه شوله. شیخ جنید بغدادي رحمت الله علیه د حضور علیه السلام د نسبت د قدر د وجنا خپل عزت ته ونکاته، د رسول الله علیه السلام د نسبت عزت ته وکاته. چې وی کاته شپه شوه، جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یې خوب کې وکتلو. رسول اللہ علیہ السلام ورته فرمائی جنیدا تا زما د رشتہ دار سره زما د اولاد سره ښېګړه وکړه، تا د خپل عزت پروا ونه کړله، خپل عزت دې زما په عزت باندې دا وکړه، زما د نسبت قدر دې وکړه. زه الله ته سوال کوم چې تعالی الله دنیا کې عزت درکړي او آخرت کې عزت درکړي. الله به تعالی د دې په صله کې دنیا او آخرت دواړو کې عزت درکړي. الله پاک هغه عزت دنیا کې هم ورکړ او آخرت کې هم الله عزت ورکړي. د حضور دعا خدای رد کوي. زما روح ما عرض کو هغه غریب او فقیر انسان سره شیخ جنید بغدادي رحمت الله علیه د رحم معامله وکړه. الله رب العزت د حضور د مبارک خولې نه د هغه دپاره د دنیا او د آخرت د عزت غوښته او د دنیا او د آخرت د عزت سوال.